السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، د افغانستان برښنا شرکت رهبري هڅه کوي ترڅو د راتلونکي ژمي دپاره خپلو هیوادوالو ته منظمه او ډاډمنه برښنا برابره کړي. د ازبکستان هیواد په رالیږل سوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعاله دی. موږ د افغانستان برښنا شرکت رهبري په دې خاطر چې تقاضا ډیره لوړه نسی او یوه اندازه پرچوي کې کمښت راسي، په دې موخه باندې د داخلي تولید څخه اعظمي استفاده کوي او د دې ترڅنګ د ترکمنستان هیواد څخه یو سرکټ د کابل سره وصل کړی دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو ترڅو دغه پرچوي چې 2 ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي او انشاءالله ډیر ژر به دغه ستونزه هواره سي.